بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. کنټرول پنل نن بدلتا سپیچ ریکوګنیشن به وایو. سپیچ ریکوګنیشن ګورې د دې وظیفه څه ده؟ سپیچ ریکوګنیشن په واسطه کوي چې موږ او تاسو کمپیوټر باندې امر وکړو. ته امر وکړي کمپیوټر خپل اجراءات وکړي، نه ماوس نه استفاده کوي نه کیبورډ نه استفاده کوي، دغه سه امر وکړي ور باندې. خو دغه امر دا به اوس تنظیمات غواړي چې پکې تنظیمات وکړي. او دویم دا خبره چې دا امر ته کوي په کمپیوټر باندې دا باید په انګلیش ژبه وي، په دری او پښتو ژبه اجرات نه کوي. په انګلیش به تور باندې امر کوي، هغه اجرات کوي. یو کار سپیچ ریکګنیشن. بل سپیچ ریکګنیشن وظیفه دا ده چې کله ته غواړې لیکنه وکړي، یوازې ورته ووایه ته خبرې وکړه، هغه خپله درته لیکنه کوي، ټایپینګ کوي، خپله یې لیکي. دا دریم وظیفه یې دا ده چې په کمپیوټر کې څه شی ته ورته لیکي په انګلیش البته هغه ټول درته وایي. که هغه یو لغت وي لغت درته وایي، که بسته جمله وي جمله درته وایي. په طور د مثال یو جمله درته یو لغت راغلی ده، د دې په تلفظ باندې ته نه پوهېږي دا څنګه تلفظ کېږي، دلته ورته ولیکه هغه درته تلفظ کوي. ښه کلیک ور باندې سکله دلته اول چې دا سٹارټ سپیچ ریکګنیشن، دلته سٹارټ کېږي، شروع کېږي. دې باندې کلیک وکړه. ګوره ویلکم ټو سپیچ ریکګنیشن، دلته معلومات راځي. زه وایم نیکسټ، دا مخکې ځو. دویم چې ده دلته ورته هغه انتخابوي، دا سپیکر ورته انتخابوي. ګوره یو چې ده هیډس ده، دغه بل مایک د مایکونه ورته انتخابوي، دا یو او یا دغه مایک ده. کوم مایک یعنی ته کوم مایک نه استفاده کوي چې ته کله کمپیوټر سره غږیږي، یا چې کله ته امر کوي چې کمپیوټر ته غږ واوري، ته له کوم مایک نه استفاده کوي، دلته مایک ورته انتخابوي. ګوره دا مایک دلته بیا هم راځي، دا او دا دواړه یو شی دي. په طور مثال زه دا وایم دا ډیسکټاپ مایکروفون ده، صحیح ده. دا نیکسټ ورته وایم سره رقمي دا دغسې نږدې دلته ایښی، نو بیا ته څه کوي دا خبرې کوي. دې باندې نیکسټ کا. ګوره دلته چې ده دلته ګوره معلومات کوي چې آیا کمپیوټر هغه کوم سپیکر چې د غږ اوري که نه اوري. ګوره دلته هغه اندازه یې ښیي هلته چې په دومره اندازه هغه تا غږ اوري. ګوره سپیکر یعنې جوړ ده چې ته کله غږېږي غږ تا ته راځي. ګوره دا نیکسټ ورته وایي. نیکسټ لاړ، دا خلاص. انیبل ډاکومنټ ریویو ورته وایي، دا یس. ګورئ بل چې ده که دلته غواړې رانه کې رن کېږي موقع سکیپ وایي. دا اول دا و، دلته سپیکر باندې چې کلیک وکړي بیا هماغه چې راځي هغه میکروفون باندې، هغه میکروفون مایک دسته تنظیمي بیا هماغه راځي. او بل چې د ټیک سپیچ ټوټریل ده، دلته کوم راهنمایي درته کوي خپله، خو ور باندې کلیک وکړي دا چېرته ځي بیا نیټ سره وصل ده. وینډوز 7 کې خپله دلته هغه ټول معلومات یې و، یعنی چې کله تا ور باندې کلیک کوو هغه ټول طریقې درته ښوده چې ته سپیچ ریکګنیشن نه په دغه طریقه کوی چې استفاده وکړي. لیکن وینډوز 10 کې چې ده هغه بیا نیټ سره وصل کړی ده. دا سپیچ ریکګنیشن ده، دا بند کړي کار نه ده. دلته که میکروفون باندې کلیک کوي ګوره بیا میکروفون ځای راغی، او که دلته ور باندې کلیک کوي دلته ټوټریل بیا هماغه کوم ځای لاړو دلته راځي. اوس ګورئ ټرین یور کمپیوټر ټو بیټر انډرسټانډ یو، وایي خپل کمپیوټر ته ټرین کا، تمرین ورکا، تر څو چې تا غږ ښه وپېژني. ګوره دا اول به ته خپل غږ ورپېژنې کمپیوټر ته چې تا غږ وپېژني، بعد هغه بیا هغه څه ته کوم امر کوي هغه بیا اجرات درته کوي. اوس په طور د مثال دا کمپیوټر ده، د ما په غږ باندې دا ټرین شو که نه، دا ما تمرین ورکړه، د ما غږ یې وپېژنده. چې دغه مولانا راځي بیا غږ کوي ور باندې اجرات نه کوي، ځکه کوم غږ چې دی پېژني په هغه غږ باندې دی بیا اجرات کوي. کلیک وکړه ور باندې څنګه ورته غږ کوو. ګورئ اول دا معلومات دا ورته وایو چې نیکسټ. ګوره دلته لیکنې شوي دي، هغه لیکنې زه وایم دلته دا خط د خواته ځي. ګورئ I am now speaking to my computer. The computer is learning the sound of voice as I speak. This will help the computer better recognize what I say. This will help the computer better recognize what I say.
Speech recognition can recognize many speakers very correctly. Speech recognition can recognize many speakers very correctly, but training the computer will provide an even better experience. ګوره که یو وارې غږ نه هغه کوي ښه بیا به ورته وایي هلته ښه. There will be fewer mistakes when dictating and when I give voice command such as correct that, go to the end of the sentence, go to the end of the sentence, go to the end of the sentence and start with pad. The system will be better able to understand what I say. Some advice for speech recognition users. By now, you have probably already used speech recognition a little. ګورئ دغومره اندازه ما ورته ټرین ورکړې ده صحیح ده. څه یو څه د ما غږ یې وپېژنده اوس څه کېږي یو څه غږ یې وپېژنده نور زه په دې باندې کمانډونه عملي کوو. داسې کله تر اخره پورې ورسېږي دا بیخي تا غږ پېژني نو چې کومه خبره ته ورته کوې دا اتومات څه کوي اتومات اجراعات کوي. خو اوس ګورئ د ما غږ یو څه اندازه پېژندلی ده بیا هم چې مونږ او تاسو امر کوو یو څه اجراعات کوي خو یو نیم وخت څه کېږي غلطېږي. ګورئ یا پاس کوي دلته دا کینسل ورته وایه راځو سپیچ ریکګنیشن ته دلته دا سټارټ کړه. ګوره سپیچ ریکګنیشن چې سو سټارټ سو په تا مثال دلته چې ده دا د سپیسي ده اوس آف ده کار نه کوي ښه اوس آف ده. دلته دې باندې کلیک وکړه اوس آن کېږي. اوپن دس پی سي واټ واز دټ پوه نه سو چې دا چې وکړه. ګوره دا لیسننګ کسي open this PC. Open this PC. Open this PC. Control panel. Control panel. ګوره غږ بیا هم سم نه ده پېژندل که نه دا غږ چې پوره هغسې غږ ورباندې وکړي اجرات کوي ودرېده. اوپن دس پی سي. اوپن دس پی سي ته ودرېد دلته یو شی ورته راسو دا به یو شی مونږ او تاسو ته خلاص کړي که نه. لوکل ډیسک سی ګوره چې سو دواړه انتخاب که دوه ځایونه دي که نه. ګوره لوکل ډیسک سی څو ځایونه وو دوه ځایه دواړه ځای چې لاړه خپله اتومات انتخاب یې نو دلته راځو چې یو برنامه اوکې صحیح شو مونږ ویلې چې دلته همدغه یو ده انتخاب یې کړه. دلته راځو یو بل هغه باید خلاص کړي دلته دا د سپیسي باید مونږ او تاسو ته خلاص کړه نه یو وارې چې پوه شو ورباندې چې وایي. Open this PC. What was that? Open control panel. Open control panel. ظالم خان ده ها دلته راسو یو بل به ورته وایو چې pictures. Pictures. Desktop. ها تو درې د لغونې ټریننګ نور به هم ورکړو که نه ستا لغونې ټرین سي بیا هغه بیا لغونې غږ سم پېژني که نه. دلته ورته راځي I am now speaking to my computer. I am now speaking to my computer. چل پاس خو باندې اوس دا غږ هم لکه څه نه اوري. The computer is learning
the sound of my voice as I speak. This will help the computer better recognize what I say. This will help the computer. Speech recognition can recognize many speakers, but training the computer will provide an even better experience. There will be fewer mistakes when dictating. راځو دا کینسل کو دلته سو اوس کار دا خو هغه سپیچ ریکگنیشن پر هغه رن کو open this PC desktop right click menu open control panel دا ظالم بیا هم دغه خو دلته بس کې دته ټول هغه ټریننګ به پوره ورکړي ښه چې کله ټریننګ پوره سو تر اخره ورسېد به هغه بیا څه کوي بیا تا هغه ښه پېژني چې کله ورباندې امر وکړي بیا څه کوي بیا اجراءات درته کوي دا د دې یو کار و یو وظیفه وه ښه چې ټریننګ پوره سي ټول کې بیا ښه نتیجه ورکړي راځو بل شی ده ښه مدیر دا مې ښایسته که که نه speech recognition برابر ده start close طبعا مثال ده دلته زه یو چې ورته وایم دی باید ولیکي how are you ګوره دا غږ یې سم نه ده پېژندلی زه به یو شی وایم دا چې وایي دا بل شی لیکنه کوي هلته ګوره ورته ښه اوس پښتو غږېږي دا یو څه اخیستی نه کوي که نه کوم غږ چې دی اوري یو شی ته اخلي بیا هلته لیکنه کوي طور د مثال دلته ګوره بل ورته وایي what is your name what is your دومره هغه بیا څه کوي هماغه بیا ولیکه دغسې اوس کوم شاید که ته پښتو هم غږېږي دا یو څه اخیستی کوي هغه لیکنه کوي اتومات خپله خو دا په هغه صورت کې بیا صحیح لیکنه تا ته کوي که نه چې ته دا غږ ښه ور وپېژنې تا غږ سم پېژندلی بیا چې کوم شی ته ورته وایې هغه لیکنه ټول درته کوي اوس خو دغسې ګوره له ځان نه لګیا ده که نه کوم شیان چې دی هغه کوي هغه بس لیکنه کوي خو دا پښتو ترجمه نه ده ښه هغه کوم دا شیان اخیست کوي هماغه ده ښه دا چې و دا د سپیچ ریکگنیشن دویم هغه و ښه دویم وظیفه وه دا ترې نه ایسته که کار هم نه ده دا هم ایسته که بل چې ده دلته راځو سپیچ ریکگنیشن کې دلته ګوره اډوانس سپیچ اپشن ده دلته اپشن د نور تنظیمات هم کولی شي ګوره دلته یو ژبه لري ښه ما ستاسو ته ویلي یوازې شی ده انګلیش یو اس ده په دې باندې ته کولی شي ته امر وکړې یا لیکنه یو شی وکړي او دلته راځو دا ټکسټ ټو سپیچ نه ده ګوره دلته دا متن لیکل شوی ده دغه زه وایم دا متن ما ته ووایه You have selected Microsoft David Desktop, English, United States, as the computer's default voice. دا ګوره دلته دا تا ته وایي زه وایم دا پاکه دا مې بیخي په کار نه ده زه خپله یو چې ورته لیکم په طور د مثال What is your name? صحیح ده ګوره What is your name? What is your name? What is your name? دا درته وایي خو دلته د دې سپیډ هم تنظیموئ دا سلایډر نه ده ګوره دا زه وایم دا تیز ووایه دا تلفظ تیز تلفظ وکړه دلته ګوره What is your name? که دا ورته وایي چې نور هم تیز کړه ګوره What is your name? What is your name? What is your name? ډېر تکړه شو بیا داسې ورسته چې څه که آخر ته یې ورسوي بیا What is your name? What is your name? دا به ښه ورباندې اوس دا چې دلته دا نارمل ده ګوره What is your name? نارمل کولی شي دا سلو کې ته پوه نه شي اوس چې شی وایي پوه What نه is شي your name? صحیح ده لغت باندې نه پوهېږي داسې لږ باندې هغه کړه ده خواته کړه What is your name? What is your name? دا نور هم زه ته ده خواته هغه کوي بیخي